دا زما محترم چې زمونږ د اخلاقو ښایسته کولو د ډېر زیات ضرورت دی، ځکه زمونږ ډېر مشکلات زمونږ د اخلاقو د سخوالي د لاسه جوړ شي. موږ ته په زندګۍ کې ډېر حالات داسې راځي که موږ د اخلاقو نه کار وانخلو موږ ته به ډېر غټ مشکل جوړ شي، او د هغه چا ډېر زیات ثوابونه دي، شان او مقام دی چې ښایسته اخلاق لري. الله تعالی چې کله زمونږ د نبی علیه الصلاة والسلام صفت کوي نو داسې وایي وانک لعلی خلق عظیم، چې بېشکه دا ډېر ستا ښایسته اخلاق دي. او د هغه د اخلاقو اوږده کتابونه دي، خو د هغې یو مثال دا دی. انس رضی الله تعالی عنه وایي چې ما 10 کاله د نبي علیه السلام خدمت کړی دی، خو ما ته دام نه دی ویلي چې دا کار دی ولې وکړو، او دام راته نه دی ویلي چې دا کار دی ولې نه کوو. سره د دې نه چې زمونږ دومره ذمهواریان یې نشته، نبي علیه السلام د ټول جهان مربي و، د ټولو مجاهدینو قائد و، زندګي د ډېره غریبۍ وه لیکن ډېر د اخلاقو والو. موږ سره چې مزدور راشي د بد اخلاقۍ د لاسه دویم ورځ رانه تښتېدلی چې دا ټول کنځلې کوي، که ګاونډي راشي دویم ورځ تښتېدلی وي د سره ګاونډ نه کېږي، دا ډېر سخت سړی دی. الله دې زموږ اخلاق ښایسته کړي، زیاته بد اخلاقي د خولې نه کېږي. الله تعالی فرمایي وقل لعبادي یقولوا التي احسن، ای زما نبی صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته دا وایه چې ښایسته ښایسته خبرې کوئ، ځکه د بعضې خبرو د لاسه شیطانان وسوسې وارتوي، د خبرو نه وال ټکول جوړ شي، د والو ټکولو نه مړي جوړ شي، او دا تمام مشکلات چې د دې بنیاد یو بد اخلاقی، یو د بد اخلاقی خبره. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خلکو خیارکم احاسنکم اخلاقا، په تاسو کې ښه سړی هغه دی چې خوی ښایسته وي. او بیا نبی علیه السلام فرمایي خیارکم خیارکم لنسائهم، په تاسو کې ښه خلک هغه دي چې د خپلو ښځو سره ښه. او داسې کمال نه ده، ډېر بد اخلاقه دا دي چې وایي ښځه چې دی هسې به ورځ کې یو ځله وی کنځله به ورته کوې. نبی علیه السلام د زنانو باره کې دا ویلي په حجة الوداع کې چې ای خلکو د زنانو سره به ظلم نه کوئ، دا ستاسو په کورونو کې داسې دي لکه بندیان چې دي بندیان. داسې کمال نه دی. ډېر خلک د خپل کورونو د ظلمونو د لاسه الله تباه کړه، چې کور کې ظلمونه کوي او د هغه مظلومانو بل وس نه لاسونه اوچت کړي چې الله دې دې ظالم نه موږ خلاص کړي، رښتیا ته به استخلاص شي. نو ځان ته پام پکار دی، کله سړی یو ځای کې ظالم کله بل ځای کې. ښه مؤمن هغه دی چې الله ته همیشه توبه وباسي او بل ته پام نه کوي، ځان ته پام کوي چې ما کې کم کم عیبونه دي. نو اخلاق دا د مسلمان صفت دی. حدیث کې راځي د قیامت په ورځ باندې د ټولو نه درنه طلبه د هغې چا چې د چا خوی ښایسته وي. ښایسته خوی څه ته وایي؟ زمونږ د دین اسلام مشهور زمونږ امام عبدالله ابن مبارک هغه دا ویلي دی ښایسته خوی د 4 خبرو نه جوړ دی: طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الاذى واحتمال ما يكون من الناس. ښایسته خوی دی د سړي دا تندی کولاوي. زموږ یو ملګری د هغه ته ما وویل دا ستا کره میلمانه ولې ډېر راځي؟ هغه ما ته وویل چې ما دې ځای کې غوټه نه ده جوړه کړې، که دې ځای کې مې غوټه جوړه کړه بیا زما خواله هېڅوک نه راځي. خو ښایسته خوی اول دا دی چې مسلمانانو ته تندی کولاو ساته، دویم چې چاته ضرر مه رسوه، او دریم خلکو سره خیر ښېګړه کوه، خیر ښېګړه کوه، او څلورمه چې خلک د سره کم بد وکړي د هغې برداشت کوه، د انتقام کوشش مه کوه، صبر کوه، خبرې زغمه، او دا جذبه مه کوه که چا راته یو ویله زه به ورته 2 ویم، که چا پلار راته یاد که زه به له نیکه یادوم. دا بد اخلاقي ده. اخلاق دا دي چې تندی د محبت تندی ساته، د خلکو سره ښېګړه کوه، د تمې او د دنیا غرضونو دپاره نه، د الله رضا دپاره ضرر چاته مه رسوه، او که خلکو زیاتیا وکړه ځان کې د برداشت صفت پیدا کړه. الله تعالی دې زمونږ اخلاق ښایسته کړي. علي بن حسین زمونږ د نبي صلی الله علیه وسلم د نسل یو کس دی، هغه ته چا کنځلې وکړې، ملګرو وویل چې دا لږ برابرو څنګه تا ته کنځلې کوي؟ غلی شه ویې نه ووایي. هغه ته وویل چې په موږ کې چې کوم خراب کارونه دي او ستا نه پټ دي هغه ډېر زیات دي، ګوره ته زموږ نه یې خبر، تا خو زما یو عیب یاد کو خو الله موږ باندې پرده اچولې ده. او بیا هغه سړي ته وویل چې ستاسو خدمت یې موږ ته وویوه، هغه له حیا ورله چې ما اوس کنځلې وکړه، دا اوس وایي چې ما له خدمت وکړه.
نو بیا هغه سره ښایسته چوغه ودا وله ورکړه. هغه سړي ویل زه په دې شهادت کومه چې بېشکه ته نوسی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه ما څه وکړه او تا څه وکړه. ځکه زما ورونو دا زمونږ ښه کار نه دی چې موږ ګاډي کې هم بد اخلاقي کوو، په ایرپورټ کې هم بد اخلاقي کوو، د حج په رش کې هم بد اخلاقي کوو، د بیلونو په تاویلولو کې هم بد اخلاقي کوو، په جومات او ګاون کې هم بد اخلاقي کوو، په لارو کې هم بد اخلاقي کوو. الله دې